Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. And today's lesson is about two important parts of grammar, and that are to be verbs and demonstrative pronouns. But in this class, I don't want to focus more on grammar because I want to explain these two parts in examples, and I think this is a spoken class as well. سلامونه ګرانو زده کوونکو. په نننی کلاس کې به زه د ګرامر دوه مهمې برخې تشریح کوم، خو په مثالونو کې، یعنی پریکټیکلی ما د ډیر وخت راهیسې داسې کوشش کوو چې تاسو ته داسې یو کلاس برابر کړم چې هم مو په ګرامر زده شي او هم مو پکې سپیکینګ قوي شي. نو دا داسې یو کلاس دی چې تاسو ته هر څه پریکټیکلی ښودل کیږي، یعنی هر څه به تاسو سره د تصویر او ویډیو سره ښودل کیږي. نو دا پریکټیکل یعنی عملی درس دی، خو داسې عملی درس دی چې د دې کلاس ته کتو نه بعد به انشاءالله تاسو سپیکینګ هم شروع کړئ او د دې سره سره به د ګرامر دوه مهمې برخې هم زده کړئ. یعنی د ګرامر دا کومې دوه برخې چې دي موږ به د دې په واسطه باندې په زرهاو مثالونه وایو او د هغې مثالونو په واسطه به موږ خپل سپیکینګ قوي کوو، سپیکینګ به شروع کوو. راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. She is a woman. هغه یوه ښځه ده. She is a woman. هغه یوه ښځه ده. ګورئ په دې عکس کې به تاسو ته هغه ښځه ښکاري، نو موږ همدغه یادوو چې she is a woman. هغه یوه ښځه ده. اوس دا شي چې دی ګوره دا د ښځې دپاره کاریږي، خو زموږ موضوع چې کومه ده که نه هغه دا is دی. is اوس دا is m او r چې دي دې ته to be verb هم وایي، auxiliary verb هم ورته وایي او helping verb هم ورته وایي. یعنی د دې دریوړو مطلب دا دی چې کومکي افعال. صحیح ده. دا is m r چې دی که نه دا کومک کوي د مین ورب سره چې د یو سنټنس مینینګ یعنی معنا تکمیل کړي. دا چې دی کومکي افعال دي، خو په ځینې وخت کې چې دی دا د مین ورب په صفت باندې هم کاریږي. هغه به هم وایو چې څه رقم کاریږي، او دا به هم وایو چې په څه وخت کې د اګزلري یا د هیلپینګ ورب په صفت باندې دا کاریږي. نو اوس په دې جمله کې چې دی که نه she is a woman. هغه یوه ښځه ده. دا is چې دی که نه دا د یو کس دپاره کاریږي، د he she it سره لګي، او چې یو کس وي د دې دپاره لګي. او m چې دی m هغه بیا خالی د I سره لګي. m مطلب یم او د دې is مطلب دی، د r مطلب دی. r چې دی بیا د جمع دپاره راځي. صحیح ده. اوس په دې جمله کې چې دی که نه she is a woman. هغه یوه ښځه ده. اوس په دې تصویر کې چې کوم دی که نه موږ ته ښځه ښکاري، نو موږ دا یادوو چې she is a woman. هغه یوه ښځه ده. یعنی موږ د دې حالت څرګند کړو چې دا ښځه ده، ګوره کوم بل شی نه دی. نو دلته چې دی که نه دا is چې دی دا د مین ورب په صفت باندې کاریږي. is دلته حالت ښیي. دا is m r چې دی که نه دا دلته حالت ښیي چې هغه یوه ښځه ده، یعنی کوم بل شی نه دی، هغه ښځه ده، هغې حالت یې وښودو. she is a woman. هغه یوه ښځه ده. اوس بل ګورئ. they are students. هغوی شاګردان دي. students شاګردان، زده کوونکي. they are students. هغوی شاګردان دي. نو دلته اوس ګورئ دا r چې دی که نه دلته بیا چې څرګند کړه حالت یې څرګند کړو، یعنی هغوی شاګردان دي، هغوی کوم بل څه نه دي، شاګردان دي. they are students. هغوی شاګردان دي. اوس r ګوره د جمع دپاره وکارول شو. د r مطلب دی دی، یعنی r د جمع دپاره کاریږي. is د یو شي دپاره کاریدو او r د ډیرو دپاره کاریږي. they are students. هغوی شاګردان دي. یا I am a teacher. زه یو استاد یم. ټیچر یم. I am a teacher. زه یو استاد یم. ګوره زه یو استاد یم. صحیح ده. زما حالت یې دلته څرګند کړو. نو په دې دریوانو سنټنسز کې چې اولنۍ وه she is a woman، دویمه they are students، دریمه I am a teacher، په دې دریوانو کې چې دی که نه دا is m r چې دی دیو حالت څرګند کړو زمونږ. صحیح ده. لکه په اولنۍ جمله کې she is a woman. هغه یوه ښځه ده. حالت یې ورله وښودو چې هغه ښځه ده، کوم بل څه نه دی مقصد. دویمه جمله کې they are students. هغوی شاګردان دي. د هغوی حالت یې وښودو چې هغوی شاګردان دي.
په دریمه جمله کې چې دی که نه I am a teacher، زه یو استاذ یم، یعنی ما درته خپل ځان دا وکړو چې زه یو استاذ یم، کوم بل څه نه یم، استاذ یم، ډریور نه یم، نجار نه یم یا سټوډنټ نه یم، استاذ یم. مقصد زما حالت یې وښودو. نو په دې جملو کې چې دی که نه هندي SMR هندي د مین ورب په صفت باندې کار وکړو، یعنی زموږ حالت یې څرګند کړو. اوس به دا وایو چې دا په کوم وخت کې د اګزلري یا هیلپینګ ورب په صفت باندې کار کوي، د کومکي افعالو په صفت باندې کله دا کار کوي. که چیرته زه ووایم دا ښځه چې په دې تصویر کې تاسو ته ښکاري، صحیح ده، زه درته ووایم چې she is waiting، هغه انتظار کوي، waiting ING لري، صحیح ده، یعنی کنټینیوس ټینس دی، هغه هم دا اوس انتظار کوي، ولاړه ده. she is waiting، هغه انتظار کوي. اوس په دې جمله کې چې دی که نه دا اس چې کوم دی ان دا هیلپینګ ورب شو. ولې؟ ځکه چې موږ سره د دې اس نه دې خواته بل مین ورب دی چې هغه ویټینګ دی، یعنی هغه اوس انتظار کوي، هغه مین ورب شو. خو دلته چې دی دا اس هیلپینګ ورب شو، کومکي افعال شو، صحیح ده. شي از ویټینګ، هغه ښځه یا هغه جینۍ انتظار کوي. نو که هر کله چې تاسو په یو جمله کې دوه ورب ولیدل چې په هغې کې چې و مین ورب موږ سره و مین ورب، نو تاسو پوه شئ چې په هماغو جملو کې چې دی دا SMR د هیلپینګ ورب په صفت باندې کاریږي، صحیح ده، یعنی د کومکي افعالو په صفت باندې کاریږي. خو که چیرته پکې موږ سره بل ورب نه و، که دې جملې نه موږ دا ویټینګ لرې کړو او بیرته هماغه جمله راوړو چې موږ ویلې وه چې she is a woman، هغه یوه ښځه ده، نو بیا دا اس هلته د مین ورب په صفت باندې کاریږي. خو په دې جمله کې چې she is waiting، هغه انتظار کوي، دلته بیا دا اس چې دی د کومکي افعالیت د هیلپینګ ورب په صفت باندې کاریږي. انشاءالله چې ستاسو به پې مکمل سر خلاص شوی وي په دې باندې او پوه شوي به یې وي. که چیرته مو په یو جمله کې دوه وربونه ولیدل چې یو مین ورب په هغې کې و، لکه چیرته ورکینګ و، ویټینګ، داسې سټډینګ، لیسنینګ، صحیح ده، ریډینګ، اولته د SMR و، صحیح ده، نو بیا پوه شئ چې په دغه جملو کې دا SMR چې دی دا د هیلپینګ ورب په صفت باندې کاریږي. او که دا پکې نه و بیا پوه شئ چې هلته د مین ورب په صفت باندې کاریږي. اوس په دویمه جمله کې they are students، هغوی شاګردان دي. نو که زه چیرته ووایم they are studying، هغوی مطالعه کوي، سټډي کوي. studying کنټینیوس ټینس دی، ING لري. نو په دې جمله کې هم دلته دا آر چې دی بیا د کومکي افعالو یا د هیلپینګ ورب په صفت باندې وکارېدو. او که چیرته ووایم they are students، هغوی شاګردان دي، دلته بیا د مین ورب په صفت باندې کاریږي. نو هماغه خبره شوه. که چیرته په یو جمله کې دوه وربونه و چې یو مین ورب و، نو دا بل بیا خامخا شی دی هیلپینګ ورب دی، کومکي فعل دی. I am a teacher، زه یو استاذ یم. اوس که زه ووایم I am teaching you، زه تا ته درس درکوم، ټیچینګ درته کوم، I am teaching you، زه تا ته درس درکوم. نو بیا پوه شه چې په دې جمله کې چې دا am دی ان دا هیلپینګ ورب دی، کومکي فعل شو، صحیح ده. او که چیرته وایم I am a teacher، بیا مین ورب شو. نو د اس مطلب دی دی، د آر مطلب دی دی، آر د جمع دپاره کاریږي. د ام مطلب دی یم. دا چې موږ سره وو کومکي افعال. اوس دا SMR چې دی د دې سره به موږ وروسته نورې جملې هم وایو، سینټنسز. اوس به راځو زموږ دویم کوم ټاپک چې و ډیمانسټریټیو پروناونس، یعنی اشاروي ضمایر چې هغه this، that، these، those دا شیان دي. ان دې باندې موږ لږ لږ پوهه کوو. وروسته پسې بیا موږ چې دی ډېرې مثالونه وایو. ښه مثالونه وایو، بیا په هغې کې زه تاسو مکمل په دې باندې پوهه کوم. هم به تاسو سپیکینګ قوي شي او هم به پکې ګرامر زده کړئ، یعنی مثالونه به زده کړئ چې ورځني ژوند کې به وکاروئ. اوس زه وایم د دې ښځې په دې څنګ کې چې دی که نه ګوره په دې تصویر کې تاسو ته ښکاري ګاډي ولاړ دي، نو بیا به داسې وایي those are cars، هغه ګاډي دي. those are cars، هغه ګاډي دي. دا those چې دی که نه دا د that جمع ده، د لرې شیانو دپاره کاریږي او چې ډیر وي.
که زه چېرته ووایم د دې نه فکر وکړئ دغه ډېر ګاډي نه شو دلته یو ګاډی دی بیا به داسې وایو that is a car that صحیح ده that is a car هغه یو ګاډی دی یعنی دا یو ګاډی شو خو لرې شو نو دا that چې دی که نه د لرې شي دپاره استعمالیږي دې ته اشاروي ضمایر وایي یعنی په دې سره اشاره کیږي مونږ وایو که نه هغه یو ګاډی دی نو بیا به وایي that is a car هغه یو ګاډی دی اوس که دا یو ګاډی شو که نه هلته اوس که مونږ دا ګاډي ډیر کو چې جمع شي بیا به دوز وایو نو دا دوز چې شو د دې that جمع شوه دوز آر کارز هغه ګاډي دي جمع شوه که نه هغه ګاډي دي په اولنۍ جمله کې وګورئ that is a car ګوره as پکې دی صحیح ده او that پکې دی that چې دی هم د یو شي دپاره کاریږي چې لرې وي او as د هم د یو شي دپاره کاریږي as په دویمه جمله کې وګورئ دوز آر کارز هغه ګاډي دي دوز چې دی د لرې شیانو دپاره کاریږي خو چې جمع وي او آر هم د جمع دپاره کاریږي نو دوز آر کارز هغه ګاډي دي اوس دویمې جملې ته ګورئ this is a wheelbarrow this is a wheelbarrow دا یوه ټرالۍ ده wheelbarrow ټرالۍ ته وایي صحیح ده this is a wheelbarrow دا یوه ټرالۍ ده اوس دا this چې دی د نږدې شي دپاره کاریږي چې نږدې وي او یو شی وي صحیح ده this is a wheelbarrow دا یوه ټرالۍ ده اوس these are shovels دا بیلچې دي these are shovels دا بیلچې دي اوس ګوره دا بیلچې نږدې دي که نه خو دوه دانې دي صحیح ده دوه نه خدای دې کړي چې د یو نه ډېرې چې هر څومره وي خو جمع ده که نه د دې دپاره چې دی به آر کاریږي صحیح ده جمع ده او دیز کاریږي ګوره د دیس جمع چې ده که نه دیز ده دواړه د نږدې شیانو دپاره کاریږي خو دیس د یو شي دپاره کاریږي او دیز د جمع دپاره دواړه د نږدې شیانو دپاره کاریږي خو یو د یو شي دپاره او بل د جمع دپاره د ډیرو شیانو دپاره چې ډیر وي او دټ چې وو د لرې شي دپاره کاریږي د یو شي دپاره او دوز هم د لرې دپاره کاریږي خو د ډیر شیانو دپاره نو انشاءالله چې مکمل به مې سر خلاص شوی وي دس چې دی د نږدې شي دپاره کاریږي او جمع دیز دی ډټ چې دی د لرې شي دپاره کاریږي جمع دوز دی اوس نور مثالونه مو وایو تاسو ټول په مثالونو کې پوهوم This is a teacher دا یو استاز دی This is a teacher منګه اشاره کوو په خوا کې د یو استاز ولاړو یا بل څه منګه وایو که نه چې نږدې یې موږ ته موږ وایو This is a teacher دا یو استاز دی خو که دا استاز چېرته لرې شو بیا به that ورته کاري That is a teacher هغه یو استاز دی صحیح ده اوس دا نږدې دی This is a teacher دا یو استاز دی These are pencils دا پنسلې دي اوس ګوره دا these چې شو د جمع دپاره وکارول شو د ډیرو شیانو دپاره خو نږدې دي شیان These are pencils دا پنسلې دي This is a book دا یو کتاب دی دا به بوک نه وایي ښه بوک غلط دی تاسو کولی شئ دا په ډکشنري کې هم وګورئ د دې پروننسیشن دا چې دی بک دی بک داسې دا په منځ کې چې ډبل او دی که نه دا به داسې لڼ غوندې وایي صحیح ده اوږد بیا نه وایي چې بوک غلط دی book This is a book Americans teachers دا غي انګلیش واوري بیا درته پته لګي هغه کله ناکله هم داسې اوري خیر کې په پویدی هم نه اوري ځکه هغه تاسو سره د پروننسیشن یا د تلفظ په برخه کې ډېره مرسته کوي This is a book دا یو کتاب دی These are books دا کتابونه دي اوس ګوره هغه یو کتاب وکنه This is a book یو کتاب دی او نږدې دی نو مونږه this کارو This is a book دا یو کتاب دی These are books دا کتابونه دي اوس ګوره جمع ده These are books دا کتابونه دي This is a phone دا یو موبایل دی This is a phone دا یو موبایل دی This is a river دا یو سیند دی اوس ګوره دا نږدې دی که نه مونږ وایو دا یو سیند دی This is a river دا یو سیند دی Those are men هاغه سړي دي Those are men هاغه سړي دي اوس ګوره لرې دي که نه خو ډیر دي نو مونږه دوز وکاروو که چېرته اوس دا لرې وی که نه او یو کس وی بیا به مونږه that کارولی وی That
is a man. هغه یو سړی دی. اوس دا ډیر دی بیا those وایو. those are men. هغه سړی دی. دا men چې دی که نو men دی جمع ده او یو سړي ته بیا men man راځي. هغه یو سړي ته وایي او دا men چې دی دا ډیرو ته وایي. ډیر سړي. یا this is a man. دا یو سړی دی. ګوره نږدې دی که نه. this is a man. دا یو سړی دی. these are men. دا سړي دي. اوس ګوره جمع شوه ډیر شو. these are men. دا سړي دي. these are fishes. دا میان دي. these are fishes. دا میان دي. ګوره میان ډیر دي او نږدې دي مونږ ته. مونږ به these وایو. these are fishes. دا میان دي. that is a man. هغه یو سړی دی. اوس ګوره سړی لري دی. that هم وکارو. that is a man. هغه یو سړی دی. this is a classroom. دا یو صنف دی. classroom کلاس ته وایي صنف ته. this is a classroom. دا یو کلاس دی یا صنف دی. she is a girl. هغه یو جنۍ ده. she is a girl. هغه یو جنۍ ده. حالت ولا منګه وخو صحیح ده چې هغه جنۍ ده. اوس that is a girl. هغه یو جنۍ ده. اوس به دلته یو پوښتنه پیدا کیږي. شاید تاسو په ذهن کې پوښتنه پیدا شي چې she is a girl, that is a girl. د دې دوه فرق څه دی؟ دا خو یو معنا لري چې هغه جنۍ ده. نو she is a girl دا موږ ته د هغې حالت را څرګندوي. موږ ته وایي چې هغه یو جنۍ ده. هغه سړی نه دی. هغه کوم بل شی نه دی. هغه ګوره جنۍ ده. حالت یې موږ ته ښایي چې هغه جنۍ ده. او that is a girl هغه یو جنۍ ده. نو په دې وخت کې مونږ هغې ته اشاره کوو. مونږ یو بل چا ته وایو چې هغه یو جنۍ دی. هلته جنۍ ولاړه ده. صحیح ده. هغه یو جنۍ ده. خالي مونږ ورته اشاره کوو. او she is a girl دلته مونږ حالت ګورو دی چې دا جنۍ ده، هلک دی، سړی دی، یعنی کومه بوډۍ ښځه ده. مونږ د هغې حالت ګورو. خو that is a girl مونږ ورته خالي اشاره کوو چې هغه یو جنۍ ده. اشاره ورته کوو. these are doctors. دا ډاکټران دي. doctors ډاکټران. these are doctors دا ډاکټران دي. اوس ګوره نږدې دي که نه نو مونږ به these کاروو. these are medicines. دا دوایانې دي. ګوره نږدې دي او ډېرې دي. مختلفې دي ښه. these are medicines دا دوایانې دي. that is a boy. هغه یو هلک دی. ګوره هلک لري دی که نه. that is a boy هغه یو هلک دی. اوس دا هلک چیرته دی؟ ګوره he is under the tree. هغه د ونې لاندې دی. یعنې ونې لاندې ناست دی. he is under the tree. هغه د ونې لاندې دی. this is a bird. دا یو مرغۍ ده. ګوره نږدې ده که نه. this is a bird دا یو مرغۍ ده. نږدې ده او یوه دانه ده. this is a butterfly. this is a butterfly دا یوه بلبلکۍ ده. this is a butterfly دا یوه بلبلکۍ ده. this is a butterfly دا یوه بلبلکۍ ده. ګوره نږدې ده. مونږ this کاروو. this is a fox دا یوه ګیدړه ده. this is a fox دا یوه ګیدړه ده. ګوره نږدې ده که نه. مونږ this کاروو. this is a fox دا یوه ګیدړه ده. this is a sheep دا یوه ګډه ده یا ګډ دی. this is a sheep دا یوه ګډه ده یا ګډ دی. ګوره نږدې ده. that is a lamp هغه یو چراغ دی. lamp لاټین چراغ رڼا چې کوي لاټین ته وایي. صحیح ده. that is a lamp هغه یو لاټین دی. ګوره لرې دی که نه. مونږ that کاروو. this is a cat دا یو پیشو دی. this is a cat دا په کیټ نه وایي ښه. کیټ غلط دی ځکه مونږ دا CAT لرو. CAT دا په منځ کې A چې هر ځای کې ښه دا د آواز ورکوي. کټ کټ دا یعنې داسې الف غوندې. صحیح ده. ځینې وخت کې د زور آواز ورکوي. زور داسې ډېر ولاړېږي نه په قلاره ویل کېږي. کټ کټ دا کیټ غلط دی. کیټ چې کله ته وایي که نه بیا به CIT یا ET یا YT وي. CIT که چېرته هغسې بیا ولیکي هغه سیټ ویل کېږي ځکه هر کله چې د C مخې ته IEY راشي بیا د سین آواز ورکوي. نو دا کیټ مه وایي. کیټ غلط دی.
cat cat داسې وایي. This is a cat دا یو پیشو دی. These are cats دا پیشوګان دي. ګوره اوس جمع شو ډیر شو. These are cats دا پیشوګان دي. اوس ګوره ډیر شو او نږدې دي مونږ ته نو مونږ these وایو. This is a boy دا یو هلک دی. This is a boy دا یو هلک دی. مونږ ورته اشاره وکړه چې دا یو هلک دی. مونږ ګوره نږدې دی کنه دا یو هلک دی. یا که چېرته ووایو he is a boy هغه یو هلک دی. he is a boy هغه یو هلک دی. نو بیا مونږ د دې حالت ګورو چې دا ګوره یو هلک دی جینۍ نه ده هلک دی. This is a boy دا یو هلک دی. مونږ ته خالی اشاره کوو چې دا یو هلک دی. ګوره نږدې دی کنه او یو هلک دی نو this کارو. This is a boy دا یو هلک دی. He is sick هغه مریض دی. ګوره حالت مو له څرګند کړو چې هغه څه رقم دی مریض دی. He is sick هغه مریض دی. This is راشد خان دا راشد خان دی. This is راشد خان دا راشد خان دی. He is a boy هغه یو هلک دی. ګوره راشد خان د اشاره ورته وکړه نو مو ورله واغستې دا راشد خان دی. دا زما خپل وراره دی. ها دا زما خپل وراره دی راشد خان نومې دی. صحیح ده. He is a boy هغه یو هلک دی. ګوره ما در تاسو ته د هغې حالت څرګند کړو چې هغه یو هلک دی. ګوره جینۍ نه ده کوم بل څه نه دی هغه هلک دی. He is my nephew هغه زما وراره دی یعنی زما خپل وراره دی. He is my nephew هغه زما وراره دی. که ستاسو هم وراره یي او تاسو وایي چې هغه زما وراره دی بیا به وایي he is my nephew هغه زما وراره دی. او که نوم ورله اخلي بیا ویلی شي this is چې ستا د وراره هر څه نوم هغه ورته اخله. This is a wall دا یو دیوال دی. ګوره نږدې دی یو دیوال دی. This is a wall دا یو دیوال دی. They are talking هغوی خبرې کوي. صحیح ده. They are talking هغوی خبرې کوي. مخکې مې درته د ویډیو په اول کې ویلو بیا هم درته وایم. دلته اوس ګورئ موږ سره دوه وربونه دي. یو مین ورب دی یو هیلپینګ ورب دی. مین ورب چې دی ګوره هغه دا ټاکینګ دی هغوی خبرې کوي. صحیح ده. او آر دلته څه شو هیلپینګ ورب شو. they are talking هغوی خبرې کوي. they are students هغوی شاګردان دي. they are students هغوی شاګردان دي. اوس دلته ګورئ they are students دلته د آر چې دی دا مین ورب شو. موږ ته د هغې حالت یې راوښودو چې هغه ګوره شاګردان دي بل څه نه دي. they are students هغه شاګردان دي. نو په اوله جمله کې چې they are talking هغوی خبرې کوي هلته چې دی د مین ورب په صفت باندې د آر نه کاریږي ځکه هلته مین ورب موږ سره بل شته دی talking. خو په دې دویم سنټینس کې چې دی که نه they are students دلته چې اوس دی موږ سره مین ورب بل نشته که نه خالی آر دی نو دا مین ورب شو دلته. these are students دا شاګردان دي. اوس ګوره نږدې دي موږ ورته اشاره کوو. these are students دا شاګردان دي اشاره هم ورته وکړه. I am a teacher زه یو ټیچر یم یعنې بس زه ټیچر یم. حالت مې درته خپل دروښودو چې زه یو ټیچر یم. I am teaching right now زه هم دا اوس ټیچینګ کوم درس ورکوم. I am teaching right now زه هم دا اوس ټیچینګ کوم. نو دلته ګوره ټیچینګ مین ورک شو او ام چې شو دا هیلپینګ ورک شو. صحیح ده. He is a driver he is a driver هغه یو ډریور دی. دا به ډریور نه وي ښه ډرایور. he is a driver هغه یو ډریور دی. he is driving a car هغه یو ګاډی چلوي. he is driving a car هغه یو ګاډی چلوي یعنی هغه چې کوي ډریوري کوي. he is driving a car هغه یو ګاډی چلوي. we are poor موږ غریب یو غریبانان یو. we are poor موږ غریبانان یو. صحیح ده غریب یو. we are working hard موږ سخت کار کوو. we are working hard موږ سخت کار کوو. دلته ګوره we are working دا working چې دی مین ورب دی یعنی اصلي فعل او آر دلته چې شو هیلپینګ ورب شو یعنی کومکی فعل په صفت باندې راغی. it is a cat دا یو پیشو دی. it is a cat دا یو پیشو دی. it is running around the house دا د کور ګر چاپیر منډه وهي. running around the house
It is running around the house. یعنی دا د کور ګر چاپیره منډه وهي، یعنی د کور نه داسې تاویږي، د کور شاوخوا کې منډه وهي. I am tired. زه ستړی یم. I am tired. زه ستړی یم. I am studying math. زه ریاضي مطالعه کوم. math ریاضي ته وایي math. I am studying math. زه ریاضي مطالعه کوم یعنی ریاضي ګورم. You are my friend. ته زما ملګری. You are my friend. ته زما ملګری. دا مای چې دی دلته د منځ کې دی مطلب زما یعنی ملکیت ښیي. زما ملګری. You are talking to me. ته ما ته خبرې کوي. You are talking to me. ته ما ته خبرې کوي. This is a chair. دا یوه چوکۍ ده. This is a chair. دا یوه چوکۍ ده. اوس ګورئ دا چوکۍ دلته نږدې ده، نو موږ ځکه this استعمالوو او دا چوکۍ یو دانه ده. که دا چېرته ډېرې شوي بیا به موږ these وایو. These are chairs. دا چوکۍ دي. This is a chair. دا یوه چوکۍ ده یعنی نږدې ده او یوه دانه ده. That is a chair. هغه یوه چوکۍ ده. اوس ګوره لرې شوه که نه، اوس به that استعمالوو. That is a chair. هغه یوه چوکۍ ده. ګوره زموږ نه لرې ده او یوه دانه ده، نو موږ that وایو. که چېرته دا ډېرې شولې او دغه شان لرې وي بیا به those وایو. Those are chairs. هغه چوکۍ دي یعنی بیا ډېرېږي جمع کېږي. Those are chairs. هغه چوکۍ دي. This is an hour. دا یوه لوټه ده. hour لوټې ته وایي. اوس دا نږدې ده موږ ځکه وایو this is an hour. دا یوه لوټه ده. که دا لوټه زموږ نه چېرته لرې شوه بیا به وایو that is an hour. هغه یوه لوټه ده. that is an hour. هغه یوه لوټه ده. This is a shoe. دا یوه چپړه ده. shoe مکمل بوټونه چپړې هر څه چې دي ټولو ته shoes وایي، خو بیا خاص چپړو ته هم سینډل هم وایي. ښه سینډل دا فکر ونه کوي چې ښځې کوم پښو کوي هغې ته وایي، هغې ته هم وایي خو سینډل چپړو ته وایي. This is a shoe یا this is a sandal. دا یوه چپړه ده. اوس دا یوه دانه ده که نه نږدې ده. که دا چېرته موږ دوه دانې کو یعنې ډېرې شي بیا به وایو these are shoes. دا چپړې دي. یا these are sandals. دا چپړې دي. اوس ګوره نږدې دي او ډېرې دي یعنې د یو نه ډېرې دي، نو موږ these کاروو. these are shoes یا these are sandals. دا چپړې دي. اوس ګورئ دا ګټه چې ده موږ ته نږدې ده او یوه دانه ده، نو موږ به وایو this is a stone. دا یوه ګټه ده. this is a stone. دا یوه ګټه ده. stone ګټې ته وایي. اوس دا ګټه نږدې ده او یوه دانه ده، نو موږ وایو this is a stone. دا یوه ګټه ده. this is a stone. دا یوه ګټه ده. اوس ګوره ډېرې شولې او نږدې دي، نو موږ به وایو these are stones. دا ګټې دي. these are stones. دا ګټې دي. ګوره جمع شولې. these are stones. دا ګټې دي. this is a door. دا یوه دروازه ده. this is a door. دا یوه دروازه ده. اوس ګوره یوه دانه ده او نږدې ده. this is a door. دا یوه دروازه ده. this is a window. دا یوه کړکۍ ده. this is a window. دا یوه کړکۍ ده. this is a pen. دا یو قلم دی. ګوره نږدې دی او یو دانه دی. this is a pen. دا یو قلم دی. these are pens. دا قلمونه دي. اوس ګوره جمع شو او نږدې دي. these are pens. دا قلمونه دي. نو په اخیره کې درته د دې ټول درس یو سمري درکوم. انشاءالله د دې سره به مکمل پوه شئ. اول موږ سره to be verb و. to be verbs یا auxiliary verbs یا helping verbs. دا درې واړه نومونه دیو ته کاریږي او د دیو مطلب دا دی چې کومکي فعلونه یا افعال. نو SMR دی موږ سره. S مطلب دی دی. د R مطلب دی دی. د M مطلب دی یم. دا S او M د یو شي دپاره کاریږي. ښه چې یو شی یعنی
سینګولر وي او آر د جمع دپاره کاریږي چې ډیر شیان وي. ام چې دی د آی سره کاریږي. اس چې دی د هی شي اټ او چې یو کس و د هغې سره کاریږي. آر د وی یو دی یا د دوه کسانو چې څومره جمع کیږي دوه وي درې وي هر څو چې وي د دیو سره کاریږي. نو که زه ووایم I am a doctor زه یو ډاکټر یم دې ځای کې دا ام چې دی د مین ورب په صفت باندې کار شو ځکه موږ سره بل مین ورب نشته. که چیرته ووایم I am working hard زه سخت کار کوم اوس دلته ګوره working موږ سره یو مین ورب شته نو دلته چې دا ام بیا دی دا د کومکي افعالو یا د هیلپینګ ورب په صفت باندې وکارول شو. که ووایم they are students هغوی شاګردان دي سټوډنټس دي نو دلته چې دی دا آر د مین ورب په صفت باندې کار کوو. که چیرته ووایم they are studying هغوی مطالعه کوي بیا موږ سره دا studying چې دی مین ورب دی دا آر دلته بیا د هیلپینګ ورب په صفت باندې وکارول شو. یا he is a man هغه یو سړی دی he is a man هغه یو سړی دی. که چیرته ووایم he is driving a car هغه یو ګاډی چلوي بیا دلته ډرایوینګ چې دی موږ سره مین ورک شو نو ایس بیا دلته هیلپینګ ورک شو. دغه فرق دی. بل موږ سره و ډیمانسټریټیو پروناونس اشاروي ضمایر په کوم سره چې موږ شیانو ته یا اجناسو ته اشاره کوو. موږ سره دي this that these those دا څلور شیان دي. دا this او these دا دواړه د نږدې شیانو دپاره کاریږي. this او these دواړه د نږدې شیانو دپاره کاریږي خو this د یو شي دپاره کاریږي these د ډیرو شیانو دپاره کاریږي. که زه ووایم this is a chair دا یوه چوکۍ ده اوس ګوره چوکۍ یوه دانه ده او نږدې ده نو موږ ورته this کار کو. که دا چوکۍ موږ اوس ډیرې کو بیا به موږ these وایو these are chairs دا چوکۍ دي ګوره these ورته کاریږي خو ډیرې شولې او نږدې دي نو this او these د نږدې شیانو دپاره کاریږي خو this د یو شي دپاره کاریږي او these د ډیرو شیانو دپاره کاریږي. نو دا these چې دی د this جمع ده. that چې دی د لرې شي دپاره کاریږي او یو شي دپاره. those چې دی هم د لرې شي دپاره کاریږي خو ډیرو شیانو دپاره. that او those د لرې شیانو دپاره کاریږي. that is a car هغه یو ګاډی دی. that is a car هغه یو ګاډی دی ګوره یو دانه دی لرې دی موږ that وایو. که چیرته ډیر شي بیا به those وایو. those are cars هغه ګاډي دي. those are cars هغه ګاډي دي. اوس لرې شو که نه those هم وکاروو. نو انشاءالله چې تاسو به مکمل پوه شوي وئ او چې هر څه مشکل و په کوم څه نه وی پوه شوي ما ته کمنټ وکئ انشاءالله زه به درته په بله ویډیو کې هر څه تشریح کړم. نو دا زمونږ نننی کلاس و. انشاءالله چې د دې کلاس سره د دې کلاس د کتو نه بعد ستاسو په انګلیش کې به ډیر بدلون راشي ځکه دا پریکټیکل کلاس و. صحیح ده موږ تاسو ته عملي هر څه درو ښودل. تاسو کې د ګرامر دوه مهمې برخې هم یادې کړې او په زرهاو شی مثالونه هم درته تشریح شول. نو په دې کې چې کوم مثالونه دي هغه تاسو داسې کار کوئ که نه چې دا ځان سره په یو کاپي کې لیکئ. صحیح ده بیا په ورځني ژوند کې یوز کوئ ډیلی لایف کې یوز کوئ دا شیان. کله چې تاسو یوز نه کوئ دا نو داسې فکر هیڅ کله ونه کوئ بس چې ما انګلیش یاد کو. انګلیش داسې نه یادېږي انګلیش په ویلو باندې یادېږي. صحیح ده همدا شیان د ځان سره ولیکئ په یو کاپي کې او بیا چیک کوئ چې کوم شی م لیدو که نه نظر م پرې راتو بس منټلی یعنی په خپل ذهن کې همدغه شان یو جمله ورته جوړوئ. که تاسو یو پارک کې ناست وئ که نه او په پارک کې هم داسې لور یو سړی را روان دی وم لیدو بس ورته ووایه that is a man هغه یو سړی دی. ځان سره بس دا جمله ووایه. کله چې تاسو داسې منټلی انګلیش شروع کړو که نه چې هر شي ته په خپل ذهن کې جملې جوړولې او کوشش هم شروع کړو انشاءالله تاسو په 2-3 میاشتو کې بیا خپل ریزلټ ته ګورئ چې تاسو کوم ځای ته رسیږئ. نو هیله درنه کوم او پلیز نو دا هر څه چې په دې ویډیو کې دي که نه دا ځان سره په یو کاپي کې ولیکئ او یوز یې کوئ په ډیلی لایف کې دا یوز کوئ. نو په بله ویډیو کې به سره میلاویږو انشاءالله.
چې دا ویډیو به مو ډیره خوښه شوې وي او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ انشاءالله چې بیا په بله ویډیو کې سره ملاویږو